کورونا وایرس عمران خان له نړیوالې ټولنې مرسته وغوښته. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان پر نړیوالې مالیاتي ادارو، ملګرو ملتونو او نړیوالو مشرانو غږ کړی دی چې د کورونا وایرسو له کبله د بېوزلو هیوادونو پورونه ور وبخي. نوموړي ویلي نړیواله ټولنه باید مخ پر ودې او پوروړو هیوادونو سره د کورونا وایرسو د مخنیوي لپاره په تګلارۍ جوړولو کې مرسته وکړي. په پاکستان کې په کورونا وایرسو د اخته کسانو شمیر له 15,000 اوښتی دی چې نږدې نیمایي برخې په پنجاب ایالت کې دي. په دې هیواد کې تر دې دمه 88 کسان د کورونا وایرسو له کبله مړه شوي او له زرو ډیر بیرته رغېدلي دي. عمران خان دا غوښتنه په انګلیسي ژبه په هغه وینا کې وکړه چې نن یکشنبه ماښام د پاکستان پر ملي ټلویزیون خپره شوه. نوموړي وویل د شتمنو هیوادونو برعکس بېوزله هیوادونه نه یوازې له کورونا وایرس سره مبارزه کوي بلکې وګړو ته د ډوډۍ ورکولو غم هم ورسره دی. د هغه په وینا د کورونا وایرسو اغیز په شتمنو او بېوزلو هیوادونو کې یو شان نه دی، ځکه د دوی په وسایلو کې او شتمنۍ کې د ځمکې او اسمان هومره توپیر دی. د پاکستان لومړی وزیر وایي د پاکستان په څیر مخ پر ودې هیوادونو وار د مخه تر فشار لاندې وو او روغتیایي خدمات یې دومره نه وو چې د کورونا وایرسو بحران کنټرول کړي. د پاکستان په ګڼو سیمو کې دا مهال د کورونا وایرسو له کبله د اپریل میاشتې تر 14 نیټې پورې بشپړ او یا هم نیمه محدودیتونه او ګرځبندیز لګول شوي دي. په بلوچستان او ګلګت کې به دا محدودیتونه د اپریل میاشتې تر 21 نیټې دوام وکړي. ملګرو دا و زموږ تازه راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.